که زمانگا اختلاف چې کوم دی دا د اصول په بنیاد پکار دی، دا د دلیل په بنیاد پکار دی، دا د تهذیب په بنیاد باندې پکار دی، او دا د یو بل د سیاسي پروګرام ایجنډا او منشور په بنیاد باندې پکار دی. تر څو پورې چې موږ د یو سیاسي ګوند منشور ستړي نه کړو، د هغې بیانیه د هغې تګلاره چې کوم دی دا موږ معلومه نه کړو، نو تر هغې پورې که موږ په هر چا پسې څه وایو دا بې مقصده دي. د یو د سیاست په نامه باندې کرکې دا موږ ته راداخلې شولې، نفرتونه دا په دې قام کې جوړ کړلی شو. او بیا اوس وخت کې د سوشل میډیا دور دی، جدت دی، بدلون دی، نو ټوله دنیا کې سوشل میډیا، ټیکنالوژي، الکترونیک میډیا دا قامونه د خپل خیر دپاره استعمالوي. سره موږ یو پښتانه داسې د جهالت له کبله چې دغه میډیا دغه موبایل دا موږ د یو بل د سپکاوي دپاره استعمالوو. ټوله ورځ په یو بل پسې سپکې او سپورې ورځې او بدې. هغه انرژي چې هغه د دې قام، د دې وطن، د دې پښتنو، د دې مسلمانانو د خیر دپاره کارول پکار وو، نو هغه موږ د یو بل خلاف استعمال کړو. یو په دې ټولنه کې د سیاست په نامه باندې نفرتونه دا داخل کړلی شو، نو بیا چې څومره سیاسي ګوندونه ډېرېږي نفرتونه زموږ په منځ کې ډېرېږي. او دویمه بنیادي خبره چې سیاسي ګوندونه په یو وطن کې ډېري، دا کله د یو وطن په تاوان تمامېږي. دا هله چې سیاست په وطن کې کوي، ملاتړ د هغه قام نه غواړي، څوکۍ، باچایي، منبري، عهدې، منصبونه دا د قام په سر باندې حاصلوي. او چې کله د واک خبره راشي، کله د خبرې وخت راشي، نو دی به د دنیا په هره مسله تبصره کوي، خو دا به د خپل قام او وطن په مسله تبصره نه کوي، دا به د خپل قام او وطن خبره نه کوي. چوپ به په دغه وخت کې به د ده پر خوله باندې تاله لګول شوي. نو سوال دا دی چې دا به څنګه سیاست وي چې د سوات نه، د مدین نه، د بحرین نه، د کالام نه، د ملکن نه، د پښتونخوا نه، د شمالي پښتونخوا نه، د جنوبي پښتونخوا نه، د منځنۍ پښتونخوا نه، د ریاست په پالیسي ساز فورمونو کې د قام په نمایندګۍ به سړی ناست دي، خو دا به خپل قام په مسله باندې غږ نه کوي، دا به یا خاموشی، دی به یا د قام په ځای باندې د قام په ضد باندې به ولاړي. نو ګورې دغه ځای کې به د سیاست دا ډېروالی، د سیاسي ګوندونو دا ډېروالی دا به د قام په تباهي باندې تمامېږي. ځکه به موږ له ډېر بنیادي سوچ پکاري. تاسو دا یاد ساتئ، د نړۍ پوهان، فلسفین دا وایي چې انسان دا بې سیاسته نشي کېدلی. انسان سماجي حیوان دی، خو سیاسي حیوان هم دی. د ژوند د بقا راز د ده په ده کې دی. د انسان د ژوند سره تړل شوی اړخ دا لازمي دی چې دا انسان دا وګړی به سیاسي وي، دا به پولیټیکل ورک کوي. اوس سوال دا دی چې سیاست څه ته ویلی کېږي، یا سیاست په دې وطن کې دا د څه نوم ګرځول شوی دی. وګوره پښتانه چې کله خبره کوي خپل منځ کې، هلکه یار څه راسه کوو، سیاست راسه ونه کړي، یا د چا څه چې څوک دوکه وکړي، خیانت وکړي، مړه وایي سیاست دې راسه وکړو. ها د دې معنی څه ده؟ چل دې وکړو، دوکه دې وکړه، یعنی معنی دا چې سیاست دوکه ده، یا سیاست دروغ دی، یا سیاست چې کوم دی دا خیانت دی. و دې له راځو په دې خبره کوو چې دا سیاست د اسلام د نظره څومره لوی عمل دی. سیاست د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په رڼا کې څومره مقدس عمل دی. او دویم دې له راځو چې دا سیاست بدنام ولې شو. او درېیمه دا چې دا قام ولې بې سیاسته کړی شو، د دې قام نه د سیاست تړون چې کوم دی دا ولې ویستلی شو. نو ګوره شاه ولی الله رحمت الله علیه محدث دهلوي دا د سوره بقره په تفسیر کې یو خبره کوي. قرآن خو به ویلی زیاترو ملګرو که نه،
وګوره غم دا دی چې موږ دعوه دا کوو موږ وایي مسلمانان نو اسلام موږ ته خدای پاک دا د قرآن په شکل کې رالیږلی دی د پیغمبر علیه السلام د سیرت او صحیح حدیثو په شکل کې خو دلته غم دا جوړ دی چې په قرآن موږ ایمان راوړی دی خو په قرآن موږ ځان نه پوهېږو نو قرآن موږ صرف دې ته یې چې په روژه کې راوالو او څوک وایي ما نن 10 سپارې ویلې څوک وایي ما 15 سپارې ویلې یا چې کله د پښتنو لانجه شي که نه نو یاله به یې معاف کوم چې په قرآن راته لاس کېږي قرآن صرف د قسمونو لپاره موږ پرېښودو خو سوال دا دی دا قرآن د څه لپاره خدای رالیږلی دی نو ګورې دا یاد لرئ چې په قرآن باندې په حیث د مسلمان موږ ځان پوهه نه کړو په قرآن موږ په حیث د پښتانه ځان پوهه نه کړو نو بیا چې د اسلام په نامه باندې چا کمې کندې ته موږ ګزار کړو موږ به پوهېږو نه ځکه موږ ته پته نشته دی چې قرآن کې موږ ته څه ویلي د وخت د علماو ذمواري دا ده چې دا به قرآن ولس ته بیانوي دا د قرآن وینا ده ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم قرآن وایي چې داسې خلک دي چې په دې کتاب ځان پوهه کړي او بیا دې راشي قام دې په هغې باندې پوهه کړي او بیا هر سړی به ځان په دې قرآن باندې پوهوي نو ځکه په قیامت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کوي د دې امت په باره کې وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا د خدای پیغمبر به دا ګواهي کوي دا د قرآن آیت دی وایي زما دې امت قرآن پرېښی د قرآن نه نو خبر نو که موږ د دې کتاب نه ځان خبر کو په دې ځان پوهه کو ګوره باچا خان بابا موږ آیډیل ګرځو که نه په قامي سیاست کې مثال نشته د باچا خان په شان د شخصیت په 20مه پېړۍ کې بیا یوازې د پښتون قام لیډر او رهبر وطن نه باچا خان د نړۍ رهبر وطن دی نو مولانا ابوالکلام آزاد وایي یو ورځ ما د قرآن تفسیر ویلو د یو آیت د تقریر نه پس باچا خان زما خواله رالی او ما ته وایي چې مولانا آزاد صاحب دا د قرآن کم تفسیر دی چې بیان کو خفه نشه خو زما په خیال باندې دا تفسیر داسې دی خو خیر تی وګوره بیا هم چې صحیح پته ولګي نو مولانا آزاد وایي زما په ذهن کې یو خبره هسې راغله اوس باچا خان ته ګوره د قرآن د دې څه خبر دی وایي چې کله رالم خپله لایبرري مې راواخېسته نو ما هغه ایتونه راواړه او له تفاسیر مې راواخېست چې باچا خان کوم تفسیر راته ویلی او د قرآن زما خبره مناسب نه وه د باچا خان خبره سمه وه ګوره باچا خان د قرآن علم هم کړی دی ډاکټر عبدالقادر صاحب وایي باچا خان به چې کله پښتنو ته خبره کوله نو 90% د قرآن او د حدیث په وینا او په رڼا کې کوله ځکه د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د سیرت فلسفه ده خو د انسانانو د خیر فلسفه ده یوازې د جنګ او ډز خو نه دی که نه د ژوند فلسفه د اسلام نو ګوره شاه ولی الله رحمت الله علیه یو خبره کوي زه سیاست ته دا خبره تاسو ته راوستل غواړم نو شاه ولی الله صاحب وایي چې سوره بقره کې 3 خبرې خدای پاک بیان کړي دي په دې سورت کې یو تهذیب اخلاق په دې کې خدای پاک ښودلي دي چې انسان به ځان جوړوي لومبې ځان زمونږ د هر مسلمان کوشش دا دی موږ وایي ته ټیک شه ته په سمه لار شه سهار او مازدیګر دا تقریرونه کوو که نه هر یو بل ته وایي هلکه ته سم شه و یو پښتون موږ ځان ته ګوته نه نیسو چې مال هم سمېدل پکار دي که هر سړي موږ ځان په خپل ځای باندې سم کړو چا ته به د تقریر ضرورت نه وي دا واورئ دا تقریرونه زمونږ دومره ډېر شو خلک اوس اورېدلو ته نه کېږي دا خبرې دومره ډېرې شوې خبرې ډېرې شو عمل د منځه تللی عمل ختم دی نو اسلام خو د وینا نوم نه دی که نه اسلام خو عمل دی عمل پیغمبر علیه السلام وایي د قیامت په ورځ د معراج په شپه چې ما ولیده نو د دې امت مې یو هغه واعظین ولیده هغه مقررین چې نورو ته تقریرونه کولو په خپله پې عمل نه کولو دا ژبې د اور په قینچې او په بیتیانو باندې غوڅول شولې
دا بې عمله خلکو لپاره دا زجر زورنه وه. نو شاه ولی الله صاحب وایي چې وړومبۍ سوره بقره موږ ته دا وایي چې ځان د انسان جوړ کړي. دویم تدبیر منزل، کور کورنۍ کلی دا سمول او اصلاح راوستل. نو ګوره چې خپل کلی خپل ماتحت خلک دا پوهه نه کړي، دا په سمه لار رانه ولي، نو بل قام ته ستا خبره دا غیر ضروري ده. او دریمه سیاست مدن، د وطن سیاست، د وطن جوړول. دا شاه ولی الله صاحب وایي چې د سوره بقره موضوع سیاست دی. سیاست اوس سوال دا دی چې په دې اول ځان ووایي سیاست وایي څه ده؟ آیا سیاست هغه دی چې موږ ذکر کړو چې کنځلې وایي، دروغ وایي، یا چې کوم سړی قام ولیږي نو د قام په سر باندې مطلب دا دی چې هغه پیسې وګټي، بل ځل پې بیا د قام اعتبار ختمي که نه؟ سیاست هغه سیاست چې باچا خان بابا د هغه د ژوند خلاصه دا ده چې هغه کله هم په خپله باندې د ځان دپاره څوکۍ او منصب نه غوښتلو. زموږ تاریخ وایي چې کله به هم د مشرۍ موقع راله نو باچا خان به ویل دې بل ملګري لی ورکوي، دا بل رامخې ته کوي. موږ پښتانه په کلي کې هم په مشرۍ وراني، په وطن کې هم په مشرۍ وراني. د سکندر یوناني په باره کې راځي او اسطوري روایت دی د پښتنو سره وایي جګړې ډېرې شولې. نو مور ته خط ولېږو چې د داسې قام سره لاندې ودرېږم چې نه په خبره پوهېږم نه په جنګ مې خلاصېدل نه شه، څه ورته وکړم؟ نو هغه مور یې ورته ویل چې دی راغونډ کا، په یو کوټه کې بند کا او یو څوکۍ کټ ورته کېږده او دا ورته ووایه چې سار زه راځمه تاسو به په دې کې یو سړی مشر کړی هغه سره زه خبره کوم. داسې یو حال په دې کې پښتانه بند کړه. شپه تېره شوله چې سار راووتو نو پښتنو د یو بل نه ګرېوانونه شلولي وو او چا د کټ لنګه نیولې وه، چا یې خپه نیولې وه، چا یې بازو نیولې وه، ټول په کټ پسې رکتي وو. نو وایي سکندر ویل چې د دې قام سره جګړې نه شم کولی. د یو کټ په مشرۍ باندې موږ نه راضي کېږو په خپل منځ کې، ځکه موږ سیاست ونه پېژندلو. سیاست موږ دا صرف د منصبونو نوم ګرځولی دی، د عهدو نوم هم ګرځولی چې مړه عهده د صحیح د سیاستدانې نه نه، د سیاست معنی به پېژندل غواړي، د سیاست تعریف به پېژندل غواړي، د سیاست اصول به پېژندل غواړي. بیا به د دې قام نه ګیله کوي چې دا قام صحیح فیصله نه کوي یا دا قام صحیح ځای له رانلي. نو زمونږ پوهان وایي چې د سیاست معنی ده اصلاح المعاش والمعاد، د دنیا او د آخرت دواړو ژوند چې کوم دی دا ښایسته کول او جوړول. اصلاح المعاشره خپله ټولنه خپل قام جوړول پوهه کول، دې ته سیاست ویلی کېږي. نو دا بیا د ټولو نه لوی عبادت دی. د قام خیرخواهي څه ده؟ دا لوی عبادت دی. پیغمبر علیه السلام وایي الدین النصیحه، پیغمبر علیه السلام وایي دین دا خیرخواهي ده. خیرخواهي په دین کې بدخواهي نشته، د چا په دین کې د چا د ضرر سوچ نشته، په دین کې چې کوم دی د ګاونډي سره کینه او تربګري نشته، په دین کې تربور نشته. موږ پښتنو خپل رور تربور ګرځولی دی. د تره زوی موږ تربوره او تربور معنی څه؟ دشمنه. یاره وایي تربور مې نه دا کار تربور کړی. دا وجه دا ده چې موږ په پښتنواله باندې ځان پوهه نه کړو چې هلکه دا تربور دشمن نه دی، دا رور دی. رور د پښتانه وایي بد تربور باندې په بد ځای کې پکارېږي. تاسو ګورئ که نه یو ځای کې د ننګ او د پت وخت رالی دغه تربور چې ته ورته په دشمن نظر ګوري لومبۍ باندې دا سر ته ولاړي دا بر باندې ننګ وي، خو چې کلي ته راشي بیا د هغه رور سمه مراني تربور دی زما. لانجې زموږ د پښتنو بیا ټول عمر په دې بنیاد رواني. پیغمبر علیه السلام وایي دین دا خیرخواهي ده، اصلاح ده. سیاست دا خیرخواهي ده د قام، سیاست دا خیرخواهي ده د ولس. په انګریزۍ کې ورته پالیټکس ویلی کېږي. پالیټکس د لاتینۍ ژبې لفظ دی، بیا صرف هغه د تمدن او د شعریت سره تړل کېږي. د سیاست دا لفظ د پالیټکس نه ډېر لوی دی په معنا او مفهوم کې. د دې معنا ډېره لویه ده.
د ټول وطن ولس خیرخواهي. وګوره دا د سیاست معنا ده، دا د سیاست پیژندګلو ده. نو چې کله موږ په دې باندې پوه شو چې سیاست خیرخواهي دی، نو د دې خیرخواهي لاندې بیا ټول ژوند راځي. د دې خیرخواهي لاندې بیا د ولس سره ټول ناسته پاسته کړه وړه څه چې د یو انسان په وس کې دي دا ټول بیا د سیاست لاندې راځي. او سوال دا دی چې موږ خو په دې باندې قام پوه کړو، ولس په دې پوهه کړو، او په دغه بنیاد باندې موږ د ولس نه سیاستمدار راوباسو. سیاستمدار وګوره تاسو ګورئ په دې وطن کې دې له موږ راځو چې دا سیاست څنګه بدنام کړی شو. خو په دې زما په خیال تاسو به ټول کلیر شوي چې سیاست په خپل ځان کې، سیاست په خپله معنا کې دا بد کار نه دی، بلکې دا بهترین کار دی، دا غوره کار دی، دا خدمت دی د قامونو. سید القوم خادمون، پیغمبر علیه السلام د قام مشر دا به د قام خادمي، دا به قام بچایي نه کوي، دا به د قام په سر غلاګانې نه کوي، دا به د قام په سر د قام سوداګانې نه کوي، دا به د قام په ننګ باندې ودرېږي، په ننګ، دا به د وطن په ننګ باندې ودرېږي، دا به په سخت او مشکل کې د غریب سره په ننګ باندې ودرېږي، ظالم مرسته به نه کوي. کوم چې حقیقي سیاست کوونکی دی دا به د مظلوم سره ولاړ همیشه لپاره، د وخت هر ظالم خلاف دی. وګوره ظالمان خو د هر دور ظالماني که نه، موږ ته چې خدای پاک د فرعون او د نمرود او د حامان او د شداد او د ابولهب او د ابوجهل قصې کوي، نو دا خو د هغه وخت نمونه دي. د هرې زمانې ابوجهل او ابولهب په خپله زمانه کې د زمانې فرعون او ابوجهل ته خبره نشي کولی، د هغه د ظلم خلاف نشي کولی، نو بیا معنی دا ده چې زموږ د اسلام دعوه قوي نه ده، زموږ د سیاست او د پښتنوالي دعوه قوي نه ده، بیا کمزوري موږ په دې کې. او چې کله ته په جرأت سره خبره کوې نو د سیاست نتیجه به صحیح، د سیاست ګټه به صحیح. چې کله ته سیاست په صحیح توګه په عقیده او عمل کې قبول کو نو ته به ډاډه شي، جرأت به پیدا شي په تا کې، د یو د خدای د ذات نه بغیر د هیڅ چا نه به بیا ستا هیره نه کېږي. دا وطن زموږ نه هیر او ویر کړی دی که نه، ویرې دي او ترهې دي، او غلی شه او چوپ شه، وبه وژل شي، ورک به دې کي، تاوان به راشي، دا خبرې دي ټولې. خو سوال دا دی چې څوک وایي څه ناروا کومه خبره ده په دې وطن کې، د سوات پر خاوره یې څه روان دي، زه هغې له وروستو له راځم. په کار دا ده چې دا یوازې د وابي نشل پارټۍ د مشرانو خبره نه ده، دا د دې ټول قام ذمواري ده چې دا ټول ولس د قام په ننګ باندې بیا ودرېږي په یو مسله کې، او که نه موږ دې ته پرېږدي چې یاره پلانې زموږ مشر پاتې شو، پلانې او صرف دا به کوي، نو ګورې دا ټول قام به بې تاوان لځي، دا ټول ولس به بې تاوان لځي. نو چې عقیده زموږ دا ده چې دا ویره موږ پورته کړو د خپل ځان نه. دا پښتانه چې کوم دی زموږ یو ملګری یو خبره کوي، وایي دا قام یې رانه په اوم تار باندې تړلی، په اوم تار. پخوا به د غلامانو د لاسونو ته زنځیرونه پراته وو، اتکړۍ به وي، اوس هغه اتکړۍ راغلي ذهنونو ته یې اچولي، هغه اتکړۍ ذهنونه یې غلامان کړي دي، ذهنونه یې هېرولي دي، ذهنونه یې دا بې سیاسته کړي دي. نو ګورې دا د ذهنونو زنځیرونه به ماتول غواړي، او دا په هسې سوال نه کېږي، دا به جرأت غواړي، او جرأت به هغه جرأت غواړي چې د سیاست په بنیاد جرأت وي. بې سیاسته جرأت ګورې وطن رانئ دا واورئ، بې سیاسته پروګرام، بې سیاسته قام را پاڅول، دا قام رانئ، قام وطن رانئ، دا تجربې تېرې شوې په موږ باندې، د هر هغه حرکت څخه به موږ ودرېږو چې د هغه په پروګرام کې، د هغه په بنیادي منشور کې د دې قام خیرخواهي شاملې، د قام د ګټې او د تاوان خبره پکې شاملې. ځکه مسله د قامونو ولسونو ته ده، ډېر قامونه زموږ څخه په دې خاوره کې اوسېږي د ټولو احترام، یوازې پښتانه موږ نه اوسېږو، په ټول ریاست کې اووه قامونه اوسېږي، په پاکستان کې اووه قامونه دا صرف په پښتونخوا کې اوسېږي، د پښتنو نه بغیر 6 نور قامونه دي زموږ سره. بیا دا شمالي علاقې سوات او چورات ګرګي ته پورې 14 قامونه زموږ سره نور دلته اوسېږي. دلته په کلام کې مغولمار یو سیمه ده،
نو په هغې کې یو ځانګړې ژبه ویلی کېږي بدیشي ورته وایي. د څه وخت وړاندې په هغې باندې یو څېړنه شوې وه د بدیشي ژبې صرف 2 ویونکي پاتې دي په کالام کې. هغه هم که مړه شو نو هغه ژبه ختمه شوه، تهذیب ختم شو. و دا ژبې موږ نه ولې ختمېږي؟ دا تهذیبونه ولې ختمېږي؟ دا خو د اسلام خلاف کار هم دی چې د یو قام ژبه د یو قام تهذیب او کلتور دې څوک ختم کړي. ځکه قرآن وایي و اختلاف السنتکم و الوانکم، دا رنګونه او ژبې خدای پاک وایي ما ډېر پیدا کړي، ما 2000 ژبې دي څه کم په نړۍ کې، او هره یوه ژبه د خدای آیت دی، هره یوه ژبه د خدای معجزه ده. ځکه خدای د دې ژبې د تخلیق استعداد انسان له ورکړی. هره یوه ژبه عربي زموږ مذهبي ژبه ده، قرآن پکې نازل دی، دا به زده کوو، په دې به ځان هم پوهېږو. ځکه بیا په اسلام باندې موږ نه پوهېږو، په عربۍ ځان پوهې نه کړو. خو د دې سره سره پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده، په دې باندې به هم ځان پوهېږو، دا به هم د لاسه نه ورکوو. نن موږ پښتانه دې ته راغلي د پښتو لیکل قدرې نه شو کولی. من کتابونه ولیکل په پښتو ژبه کې چې پښتون یې ورکړو نو پښتون وایي زه خو پښتو ویم خو نه یې لیکلی شم او نه یې لوستلی شم. دا اوس کوم غم دی؟ د ځمکې په سر داسې قام نشته دی چې هغه خپله مورنۍ ژبه نشي لوستلی. دا کمال صرف موږ پښتنو ترلاسه کړی دی. د ټولې نړۍ قامونه خپلې ژبې ته احترام ساتي. تاسو لاړ شئ عربو ته، د عربو په وطن کې به د عربۍ نه بغیر بله ژبه نه وي. ایران ته لاړ شئ د پارسۍ نه بغیر به بله ژبه نه وي. ترکي ته لاړ شئ د ترکۍ نه بغیر به بله ژبه نه وي. فرانس او جرمني ته لاړ شئ د فرانسوي او جرمني نه بغیر بله ژبه به نه وي. په ټوله دنیا کې قامونه خپلې ژبې وایي، خو صرف موږ پښتانه دا خپلې ژبې سره موږ دشمني راخیستې، دشمني. وګورئ دا یاد ساتئ چې د قام ژبه ورکېږي نو باچا خان بابا وایي قام ورکېږي، قام. دا پښتو چې کوو که نه چې پښتانۍ او پښتنواله ده او دا دی او مېړانه ده او نن دی، دا دی د پښتو په ژبه باندې ولاړ دي دا هر څه. که دا پښتو ژبه دې وبیلله پښتونواله د منځه ووته، تهذیب به ویلې تهذیبه، تاریخ به د نه بیا پاتې شي، کلتور به د نه بیا ورک شي. نو چې ژبه دې وبیلله، کلتور دې وبیلو، تاریخ دې وبیلو، تهذیب دې وبیلو، نو بیا به وطن هم بیلې. دا واوره بیا به د وطن وسایل هم بیلې. ځکه دا وطن خو څوک نیسي ستا خلاف. د قانون د لارې کوشش روان دی چې ستا وسایل په لیکلو او په قانون کې هم دا پردي شي. خاوره ستا ده، وطن ستا دی، خو چې ته کلک پاسې نه ودرېږې نه ځان پوهکې نه. وګورئ دا واورئ دا رسوا جنت دا چاته پکار دی. دا ملکنډ ویژن دا جنت دی. جنت د جنت تعریف خدای پاک څه کړی په قرآن کې؟ د جنت معنی د شنه باغونه او د اوبو نهرونه او د شودو نهرونه او د شاتو والي. نو دا ملکنډ ویژن جنت دی. سیندونه دي، دا بیګ دا سیندونه، څاروي دي، مالونه دي، د شودو نهرونه دي. دا غرونه چې کوم دی په سوات کې تر د باجوړه پورې سپیرکې او دا رنګ کریچه قسمه قسم بوټي دي په غرونو کې. په ټنونو ټنونو باندې په دې غرونو کې زمونږ هغه خپل شات پیدا کېږي. استاد وطن دا د جنت په مثال دی، د جنت. خو غم دا دی چې ته خو د خپل جنت نه خبر شي که نه. موږ پښتانه جنتي وطن موږ پرېږدو او د عربستان او د پنجاب دوزخي شګو له رواني د غریبۍ لپاره، د مزدورۍ لپاره. دا د پرېښودو وطن نه دی. او بیا په دې وخت کې موږ پرېږدو چې زموږ ستاسو پلرونه نیکونه نه را سړکونه وو پخوا، نه ټلیفونونه وو، نه ګاډي وو، نه تګ راتګ وو. د زرګونو کلونو نه په هغه سخت وخت کې زموږ ستاسو نیکونه په دې خاورو باندې ټینګ پاتې شوي. دا وطن یې نه دی پرېښی. اوس چې اسانۍ راغلې په 15 ورځې کې ټوله دنیا کې ګرځېدی شو، رسېدی شو. نو موږ پښتانه او بیا ځوانان دا لګوي د خپل وطن نه خپې سپکولې. ځکه رزق روزي په دې وطن کې دا د پښتنو ختمه کړی شوي. په دې بیا خبره کوو چې دا وطن رښتیا غریب دی چې دا موږ ترې روان یو نورې دنیا ته. 80% پښتانه د وطن نه بار لاړ، بار آباد دي. په وطن کې هغه سړی موږ پرېږدو چې هغه به صرف مړی ژوندی کوي، او یا مطلب دا دی چې بس نور د کار روزګار او د مزدورۍ نه وتلی.
نو دې پورې خبره کوو چې سیاست خو دومره لوی عمل دی، دومره مبارک عمل دی. پیغمبر علیه السلام وایي کانت بني اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بني اسرائیلو سیاستدانان دا به پیغمبرانو معنی څه؟ هغه حقیقي سیاست چې د مخلوق خیرخواهي ده، دا سیاست د پیغمبرانو کار د پیغمبرانو پیشه وه. په دې وخت کې که یو وګړی د وطن په حقیقي معنا باندې سیاست کوي، دی به پکې مالداره نه شي، دی به ټول عمر په غریبۍ کې د پلار نیکه څه جایداد په غریب خرڅوي. وګورئ دا د پیغمبري پیشې سره وابسته دی، ځکه د قام صحیح رهبران قام ته ګرانه وي، قامونه په هغې باندې مینه وي، ولسونه د هغې سره مینه هم ځکه کوي چې هغه په دې قام باندې خفه کېږي، د قام په سر باندې هغه ننګ کوي. نو سیاست دومره مبارک عمل چې موږ ته قرآن هم د هغې ترغیب راکوي، موږ ته د خدای د پیغمبر ژوند هم د هغې ترغیب راکوي، او موږ ته نړیوال اصول د ریاست قوانین وایي هم دا لارې کولاوي چې سیاست ته کولی شي. نو بیا موږ له سیاست څنګه پکار دی؟ او دویمه دا چې سیاست ولې بدنام کړلی شو؟ یو ټرم استعمالیږي په انګریزۍ کې پولیټیکل انجینیرینګ، یعنی په دې سیاست کې ګوتېوال چخچیوال پښتانه وایي چخچي پارځګېوال. نو چې کله سیاست په رښتیا معنا کې موجودي، نو بیا به قامونه د خپل اختیار خاونداني، قامونه به د خپلو وسایلو خاونداني، قامونه به په خپل وطن کې آبادي، د قامونو وطنونه به بیا آبادېږي. ځکه دا ریاست ساینس دا په سیاست کې دی. که څوک وایي ریاست جوړوم که نه، یا وایي وطن جوړوم، نو دا بې سیاسته نه جوړېږي، دا یاد ساتئ. دا بغیر د سیاست کولو نه جوړېږي، ځکه مسایل په دې خاوره باندې سیاسي منتفیر دي. اوس د دې لپاره چې دا وطنونه جوړ نه شي، دا پښتانه تباه او بربادي، بلوچ شي پکې تباه او بربادي، نو دا د ځینې خلکو زورورو په ګټه باندې ده چې قام د غیر سیاسي پاتې شي، ولس دې بې سیاسته کړی شي، د ولس باور دې په سیاست باندې ختم کړلی شي. نو د هغې لپاره به انجینیرینګ وشو، ګوتې ووالی شوې، د سیاستمدار په ځای د قام د رښتیني خادم په ځای په قام او وطن باندې د مین سړي په ځای باندې ګڼکپان بیکاره کمپرومایز خلک، هغه خلک چې خرڅېږي صرف کمیشنونه او مطلب دار خپل بینک بیلنس، دا د سیاست مقصد دی. نو دا به د قام رهبران په قام مخې ته دا له 80 کالونه د عمل روان دی، څه اوس نه دی په یو شکل بل شکل باندې. نو ګوره چې د سیاست علامت ستا مخې ته بې خونده سړی ودرولو، نو قام بیا دا وایي چې سیاست خو همدغه دی چې دای کوي که نه، او هغه بیا لکه د میلې د ګډوري سهار او ماښام خرڅېږي، سهار او ماښام د قام د وطن په سودا باندې راځي، سبا او بېګا د قام په سر ظلمونه دي، تباهي ده، د حقوقو نه قامونه ولسونه محروم دي، او سړی په هغه څوکۍ د قام په نمایندګۍ خاموش ناست دی. نو خلک وایي چې سیاست خو دغه پاتې شو، دا سیاست خو دروغ دی. نو هغه سیاست چې عبادت و هغه یې راوستله دروغ وله، د دروغو په علامت یې موږ ته ودرولو، او د هغې سره سره په یو شکل بل شکل باندې د سیاسي عمل د بدنامولو لپاره، د سیاسي عمل د ودرولو لپاره. تاسو ګورئ د تاریخ یو مثال درکوم، هندوستان او پاکستان دا په یو ورځ باندې جوړ شوي دي، دا متحده هندوستانو. څه کم 80 کاله د هندوستان وشو د پاکستان په دې نوم باندې جوړ شو چې دلته به اسلام لمن له وطن پکار دی. 80 کاله ته رسېږو خو اسلام پکې نه راځي. یعنې سوال دا دی چې د هندوستان مات په څه نامه باندې شو، چې مات دې کړو هغه کار کېږي ولې نه په دې کې. خو زمونږ هم خو دا دی، موږ خو له تاریخ نه ناخبره یو که نه، نو باچا خان بابا به چې سمه خبره کوله نو هغه بدنام کړو په تاریخ کې. ولی خان به رښتیا ویل هغه بدنام کړو. زمونږ یو مذهبي ګوند یو ملګری دی ما ته یو ورځ خبره کوله، ویل زه چې اوس د ولي خان تقریرونه اورم نو جاړم، د ځان څه جاړم. ویل ولې؟
ویل 30 کاله مخکې بیا چې دا تقریرونه کول موږ به کنځلې پسې کولې اوس مې الکړه ویوړه د وطن نه ورک شوم کور مې وران شو کلی رانه پاتې شو د ولي خان تقریر چې اوس اورمه نو جړه راځي د ځان څخه چې 30 کاله مخکې موږ د دې خبره ته ولې سوچ نه کوو 30 کاله مخکې ولې موږ د دې خبره باندې ځان نه پوهېږو و چې تباه و برباد شو دا قام اوس د ولي خان خبره ومنو نو باچا خان په دې خاوره تاریخ لیکي په 1948 کې په سردریاب مرکز عالیه کې د خدای خدمتګارو غونډه ده باچا خان او ټول خدای خدمتګار یې ونیول جیل ته د پاکستان لا کال نه پوره کېږي دا خلک یې ونیول نو خدای خدمتګارو په سردریاب کې یو غونډه وکړه یو قرارداد یې وړاندې کړو په قرارداد کې دا مطالبه وکړه چې په دې نوم هم دا ریاست جوړ کړو چې نظام به اسلامي موږ د باچا خان ملګري مطالبه کوو د سټیټ نه چې اسلامي نظام نافذ کړه په دې خاوره باندې دا ګورئ په 1948 کې د ټولو نه لومړی د اسلام مطالبه او په باچا خان پسې څه مشهوره شو په سیاست کې باچا خان د اسلام خلاف دی باچا خان د شوروي اتحادي جنډ دی د پلاني جنډ دی د پلاني جنډ دی دا خبرې په تاریخ کې جوړې کړې شي نو قام یې د خپل تاریخ نه ناخبره کړو ځکه د کوپره د اسلام جګړه نه وه په دې وطن کې یا په دې لنډ وخت کې 2011 کې په دې سواد کې چې کوم حالات را جوړ شو تاسو نو ټول پاکستان عدالتي نظام ستړي کوي په ټول ریاست کې که په کومه سیمه کې شرعي عدالت دی د شریعت قانون نافذ دی دا ملکن ډویژن دی په ټول پاکستان او په ټوله پښتونخوا کې او دا شرعي عدالت دا شرعي قانون دا عوامي نشل پارټۍ نافذ کړی دلته او خبرې څه مشهورې کړلی شولې ځکه زمونږ غوښتنه دا ده موږ دا غږ کوو که په دې وطن کې په هر نوم باندې څوک سیاست کوي دا یې حق دی وګورئ د خپل منځ نفرتونه به نه جوړو د اسلام او د کفر په نامه به جګړې نه پیدا کوو په خپل منځ کې چې د اسلام خبره راغله نو په لومړي ځل خدای خدمتګارو مطالبه وکړه چې د اسلام د عملي جوړولو او نفاذ خبره راغله نو عوامي نشل پارټۍ دلته اسلام نافذ کړلو خو مسله سره مسله بله ده په دې ریاست کې اسلام نه نافذوي دا واورئ که نه رکاوټ څه دی د پاکستان د آئین آرټیکل 228 شواله تر 1 پورې دا کلیرټي ورکوي چې د ریاست قوانین به د قرآن او سنت لاندې ټول نظام به د دې لاندې 50 کاله سره پاسه دغه آئین کېږي او عمل پرې نشته نو خبره د کفر او د اسلام پاتې نه شوه خبره د قانونو د حقوقو پاتې شوله د قانونو د اختیار پاتې شوله نو د دې لپاره چې قانونه بې اختیاره پاتې شي نو ما د هندوستان مثال درکولو چې څه کم 80 کاله کې په هندوستان کې یو ورځ مارشل لا نه ده لګېدلې یو ورځ پوځي ډیکټیټر او جرنیل چې کوم دی واک نه دی اخیستی او په دې ریاست کې نیمه زمانه موده نه په دې چې کوم دی دا مارشل لاګانو تېره کړې ده دا مارشل لا څه لپاره لګول شوه چې سیاسي خلک رامخې ته راشي د ولس رهبران رامخې ته راشي بیا چې کوم دور د مارشل لا نه آزاد پاتې شوی نو په هغې کې سیاست رنځور ساتلی دی نو دې وخت کې د ریاست پارلمان دا بې واکه دی یعنی د قام د سیاست مرکز دا پارلمان دی پارلمان د قانونو د ناستې ځای دی د آئین د آرټیکل 7 ډیفینیشن آف د سټیټ چې بیانوي نو هغه دا وایي چې د ریاست علامت دا پارلمان دی پارلیمنټ دې ته ویل کېږي نور ټولې د ریاست ادارې دا به پارلمان ماتحت دي نو سپریم اداره د ریاست دا به پارلماني ولې به پارلماني ځکه دې ته ولس خلک رالیږي دا ریاست د ولسونو دی دا د یو څو بدماشانو نه دی دا د یو څو زورورو نه دی دا د قانونو دی د قانونو نو چې پارلمان له خلک راځي خو د قام خلک به راځي قام به رالیږي نو د فیصلې اختیار به هم د هغوی سي د قانون اختیار به هم د هغوی سي د حکمرانۍ اختیار به هم د هغوی سي د ولس د خدمت اختیار به هم د هغوی سي نو کار یې څه وکړو چې ماشاءالله کله نه ده نو پارلمان نه واک واخیست پارلمان نه خارجه پالیسي تشکیل کولی شي او نه داخله پارلمان ربل سټمپ چې کوم دی دا پاتې کړلی شو او د هغې سره سره سیاسي ګوندونه دا یې کمزوري کړه د سیاسي ګوندونو باور یې په یو بل باندې ختم کړو نو د سیاسي ګوندونو رهبران
د وردۍ د خلکو څه کیني او خپل منځ کې دا سیاسي خلک نه رایو کېږي. نو هغه خبرې لرالو چې کومه ما په لومبۍ کې وکړه چې قام څه وایي سیاست دروغ دي، سیاست کنځله ده، سیاست فراډ دی، دا هسې اتفاقي نه ده، حقیقت داسې نه دی، خو حالات یې داسې جوړ کړو، ماحول یې داسې جوړ کړو چې سیاست یې په دقه کنځله، په دقه سپکاوي، په دقه بې باورۍ باندې ودرولو. حقیقتونه داسې نه دي. موږ له به دې له راتګ پکاري، ډېر مزل په دې لاره کې پروت دی. نو دا داسې غونډې چې موږ وایو که نه چې په دې باندې موږ یو بل پوه کړو چې وروره په دې خاوره چې اوسېږو نو دوه خبرې زموږ په منځ کې شریکې دي. که څوک سیاست کوي او که نه کوي، که څوک د یو سیاسي ګوند ورکر دی او که نه دی، دوه خبرې زموږ په منځ کې شریکې دي. په دې موږ راغونډېدی شو. دا ټول قام په اتفاق کولی شي. یو اسلام او دویمه پښتنواله. په دې کې او د چا اختلاف نشته که نه؟ ستاسو نه تپوس کوم، په دې کې خو اختلاف نشته د چا که نه؟ ښه کلک مسلمانان او ښه کلک پښتانه یي. او ځکه حمزه بابا وایي د اسلام د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی، که اسلام نه وی نو هم به مسلمان وم. دا پښتو او اسلام ولې جوړ او نږدې راغلل؟ یا موږ پښتانو ته حجره او جومات وایو. دا حجره او جومات زموږ اکثر شریکي یو ځای، حجره کې هم قام راغونډېږي او جومات کې هم قام راغونډېږي. نو دا جوړ دي، د یو بل څه نږدې دي. اسلام هم د انسان د خیرخواهي خبره کوي، د ولس د خدمت خبره کوي، د خدای د عبادت خبره کوي. پښتو او پښتنوال هم چې کوم دی زموږ د دغه اقدارو خبره کوي. که د کلتور او پښتنوالې په نامه باندې یو کار غلط یا به وباسو، پښتو سره قرآن ټکی بیا نه دی چې د قیامته موږ وایو چې دا مې پښتو ده. پښتو به هم اپډیټ کول غواړي د وخت سره، دې کې به هم بدلونونه د وخت سره پکار دي. دا لازمي ده. جمود چې په کوم څیز باندې راغلی دا د سوال سین